ګرانو خوږو عزیزانو، زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم. بیا ستاسې په حضور کې دا د روغتیا او ژوند خپرونه ده. نن غواړم چې یو ښکلی راپورتاژ تاسو د یو ځنګل نه چې زه همدا اوس دلته قرار لرم ترتیب کړم. په افغانستان کې ډېر ځنګلونه شته، ډېر غرونه شته چې په ځنګلونو پټ دي او په جګو جګو نښترو باندې پټ دي. ولې متاسفانه زه خبر یم، موږ تاسو په دې پوهېږو چې په دې اخر وختونو کې دغه ځنګلونه البته له منځه تللي دي او بیا له سره نه کوم نښتر او نه کومې ونې هلته کېنول شوي دي. نو دا یو لوی یو ځنګل دی. زه د وخت په صورت کې دلته راځم، همیشه کله کله یو ساعت چکر وهم یا منډه وهم. نو په همدې خاطر ما تاسو ته دغه ویډیو ښکلې ویډیو درته ترتیب کړ چې تاسو ته لږ مستفید شئ. دا ولې؟ دا په دې خاطر چې په مجموع کې په ټول ځنګلونو کې هغه ځنګلونه چې په سایبریا کې دي یا د افغانستان په ښایسته ښایسته ولایتونو کې لکه د کونړ ولایت، د نورستان، د بدخشان، د پکتیا او نورو ځایونو کې شته. تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ او چکر ووهئ. کم تر کمه د ورځې 1 ساعت 2 ساعته که وګرځئ نو دا ستاسو د وجود مقاومت ډېر جګوي او نه پرېږدي چې ستاسو د وجود د ریزسټانس یا مقاومت راټیټ شي. دا په دې خاطر چې عزیزانو په وجود کې یو رقم حجرات دي چې هغې ته نیچرل کیلر وایي، یعنې نیچرل کیلر آف د کینسر سل، یعنې دا هم په شکل د انټي اکسیډانت کار کوي او هم دغه یو قسم دا حجرې دي چې دا د سرطاني حجراتو په صورت کې دا نه پرېږدي چې سرطاني حجرات منځته راشي او رشد وکړي او هغه له منځه وړي. په دې خاطر چې ستاسو د ایمیون سیستم ډېر قوي کوي. نو دا ځکه په دغه ځنګلونو کې چې ډېر ګڼ ځنګلونه دي، دغه خپله دا ځنګل او دا ونې یو قسمه کیمیکل ماده ده چې هغې ته فیتانسید وایي او دغه فیتانسید ډېر مهم دي، یعنې ډېر با ارزشه رول لري. دغه اوازونو ته ګورئ چې هم تاسو تلویزات وړئ، دا د مرغۍ اوازونه دي، هم دلته اوبه دي. نو دا یو ځنګل دی، یو حقیقي طبیعي ځنګل دی چې دلته ډېر زیات دي. نو په دې خاطر دغه فیتانسید چې دي دا ضد دغه د سرطاني حجراتو او د نور مضرو حجراتو په مقابل کې دا مبارزه کوي، خصوصا د سرطان په مقابل کې. او ستاسو د وجود مقاومت دومره قوي کوي چې هیڅ سرطاني او مضرې حجرات ستاسو په وجود کې نه جوړیږي. نو په همدې خاطر باندې تاسو که چېرته وخت لرئ او همیشه داسې په هغه ملک کې په هغه ځای کې چې تاسو ژوند کوئ که د ورځې 1 ساعت 2 ساعته وګرځئ دا به ډېر ښه دي، ځکه ستاسو ډېر ښه وي تاسو لپاره او ستاسو د صحت لپاره. دا ځکه دا ستاسو د وجود مقاومت فوق العاده جګوي. نو تاسو پوهېږئ چې د ایمون سیستم نن سبا په طبابت کې ډېر البته دا بحث په دې باندې کېږي او ډېر هغه شیان دي چې اوس نوي کشف شوي دي، اختراع شوي دي. په دغه موضوعات باندې موږ همیشه خبرې کوو او ټول د دنیا ډېر علما هم د بحث لاندې نیسي. نو زما هیله او توقع دا ده او توصیه مې دا ده چې تاسو همیشه د کور په خواوشا کې کوم ځنګل لرئ یا مثلا یو منطقې ته ورشئ، هلته هره ورځ چکر ووهئ کم تر کمه 1 ساعت. دا یو طبیعي ښکلا لري، هم بوی لري ښایسته. دا اوس دغه ګلان چې تاسو ګورئ دا ته وګوره دا ځنګلي ګلان دي، یو ښایسته یو ښکلی بوی ترې راجګېږي. نو زما دا توصیه حتما په نظر کې ونیسئ عزیزانو. انشاءالله ستاسو صحت به ښه وي. زه کوشش کوم چې تاسو ته ډېرې ښې به اصطلاح په زړه پورې ویډیوګانې او ډېر جالبه معلومات ترتیب کړم چې ستاسو د صحت په خاطر دا ډېر مفید دی او ګټه لري. ځکه همدغه طبي تلویزیون چې زه یې مشري کوم د روغتیا او ژوند په نامه یادېږي. دا
یا د صحت او زندګۍ په نام یادېږي. دا په دې خاطر چې خپل وطنانو ته خپل هیوادوالو ته هموطنانو ته زه ښه طبي معلومات ورکړم او ورسره یې شریک کړم. دا یو عملي معلومات دی، دا د تجربې په اساس باندې منځته راغلی دی او کوشش کوم چې دا خپل دانش، فهم او نالج، البته علمي او مسلکي پوهه او زده کړه ستاسو په حضور کې تقدیم کوم او وړاندې کوم چې تاسو عزیزانو ته استفاده وکړئ. نو تاسو کولی شئ د مشکلاتو په صورت کې خدا نخواسته که تاسو باندې څه پیښیږي، شپه ورځې څلوېښت ساعته زه ستاسې په خدمت کې یم او ما سره کولی شئ تماس ونیسئ. که څه خصوصا د افغانستان په ریموټ یا په لرې پرتو سیمو کې که تاسو مشکل لرئ د ډاکټر سره یا ډاکټر نه وي، شفاخانه نه وي، روغتون نه وي، کولی شئ ما سره 24 ساعته تماس ونیسئ. زه ستاسو په خدمت کې یم. که لاره درنه ورکه وي چې باید څه وکړي نو لطفا شرمېږئ مه، ما سره تماس ونیسئ او زه ستاسو په خدمت کې یم. اقلا تاسو ته به زه رهنمایي وکړم، لاره به درته وښیم چې باید څه وکړي په هر نوع واقعاتو کې، په ایمرجنسي کې، په عاجلو کې، قلبي، داخله، دماغي سکتې او داسې نور مرضونه، هر مرض چې وي انشاءالله تعالی. بیا هم تکراروم عزیزانو چې ټول ځنګلې، ټولې ونې د یو قسم ماده ازادوي چې هغه ته فیتانسیت وایي او فیتانسیت د دې وظیفه دا ده چې ستاسو د وجود مقاومت او رزسټانس قوي کوي او د هر نوع میکروبونو، ویروسونو، باکتریایي او فنګسي امکاناتو او د سرطاني حجراتو په مقابل کې خصوصا ډیره مقابله کوي. دا په دې معنی چې په وجود کې ستاسې NC ورته یا نیچرل کیلر داسې یو حجرې دي چې هغه په اصطلاح په طبیعي شکل باندې دغه ټول مضره سرطاني حجرې له منځه وړي، یعنې په اصطلاح دا د یو انټي اکسیدانت وظیفه اجرا کوي. نو لذت ویسئ په هر ځای کې چې ژوند کوئ، که تاسو ځنګل لرئ، حتی که ځنګل نه وي پارکونه حتما شته، لاړ شئ پارکونو ته کم تر کمه 1 ساعت 2 ساعته. ولې متاسفانه په افغانستان کې چې جنګ دی، بیا هم وایم هر شی له منځه تلي په 40-50 کالو. دا د جنګ نتیجه ده چې هیڅ شی پاتې نه شي، انسانان له منځه لاړل، هموطنان ځوانان له منځه لاړل. بس خدای دې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ارامي منځته راشي چې هر سړی د افغانستان ګډ او ښایسته ولایتونو ته سفر وکړي او لذت ترې ویسي. تر بیا عزیزانو دغه مهم تلویزیوني چینل در سره لایک او دوستانو سره شیر کړئ چې نور خپل خپلوان او دوستان هم وګوري او د دې طبیعت نه لذت واخلي او هم به ډېر معلومات ترلاسه کړي.